السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وعن جابر قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيف وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. جابر وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ذبح وکړه په دوه ګډانو باندې چې ښکرور حیواناتو، یا د ګډان شو ښکرونه وو، تورو او خسي شوي وو، تور سپین خسي شوي وو. ذبح یې پرې وکړه، مخې د هغې د قبلې په طرف کې داسې ویل چې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. دا الفاظ نبی علیہ السلام ولوستل. بیا دې کې نبی اسلام داسې الفاظ ویلي دي چې اللهم هذا منك ولك عن محمد و امته. بیا ویل بسم الله والله اکبر. بیا نبی اسلام ذبح کړی. دې حدیث کې بعضې فواید شته. موجوئین دا تسنیه د موجود د صيغه د اسم مفعول ده. د وجانا محمود الله دې خسي کولو ته ویل کېږي. د حیوان هغه رګونه ټکول یا بعینه د هغې ټکول، دې د خسي کول وایي. شهوت د دې سره ختم شي. لکه بل روایت ته معلومیږي فانه له وجاء، حدیث په دلیل دی. حیوان خسي کول بعض علما دې له مکروه وایي، خو راجح قول ده مکروه نه، ځکه نبي علیه السلام په خسي حیوان باندې کړی ده. بعض یو مکروه په دې چې اندام کې نقصان دی، لیکن دا داسې نقصان نه دی چې عیب وي، بلکې کم حیوان چې خسي دغې غوښه مزیدار دی. امام خطابی نه دا خبره نقل ده. بله خبردار که څوک چې دا نقصان دی، دا خو تعلیل په مقابل د نص کې راځي. نبي علیه السلام پرې کړې ده، علت ذکر کولو په هېڅ ضرورت نشته دی. مسله کې به اختلاف شته چې حیوان خسي کول څنګه دي او کم وخت کې به حیوان خسي شي. خو نبی علیہ السلام په داسې حیوان قرباني کړي چې خسي شوی و. ممکن نبی اسلام دا اغستې بل چا خسي کړي، ممکن دا فطري هم داسې. فلما وجههما، دا معنا کله چې نبی اسلام سمله ولو چاړې پرې راکاږله، نو نبی اسلام بیا دغه الفاظ ویلي دي. دا مخکې چې ذکر شو، معلومیږي دغه الفاظ ویلم سنت طریقه ده. خو دې کې دا الفاظ هم دي چې وعن امت محمد، دا الفاظ به نه وایي، ځکه دا د نبي خصوصیت دی چې د خپل امت له طرفه یوه قرباني نبی علیه السلام کوي. دا د نبي اسلام ځانګړتیاوې دي. وفاء الوفا امام سمهودي کتاب دی، هغې کې نبي اسلام 200 خصوصیات لري. نو دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې دغه الفاظ ویل سنت طریقه ده ذبح په حالت کې. وعن حنش قال رأيت علي يضحي بكبشين. حنش وی رحمه الله ما وی علي ولد زلنه چې په دوه ګډانو باندې قرباني کوله. فقلت له ما وجه ما هذا، دا څه شی دی؟ فقال غير شيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه. وی ما ته نبی رسول الله توصیه کړې چې هغه طرفه قرباني کوم، فانا اضحي عنه، زه ترې قرباني کوم. دا روایت امام ترمذي ابو داود نقل کړی دی. حنش بن المعتمر یا حنش بن ربيع الكناني ابو المعتمر الكوفي من اوساط التابعين دی. حافظ دی په تقریب کې و صدوق له وهام. دارنګه امام ابو داود نور و غیره تصقه ویلي. امام بخاری د حنش پر رابطه و يتكلمون في حديث علماء، دا حدیث پر رابطه خبرې کوي. امام نسائی و چې ليس بالقوي. ابن حبان و چې كان كثير الوهم في الاخبار ينفرد عن علي باشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. ابن جاروس ساجي ابو العرب ډیر علماء دا په ضعفاو کې شمیر لري. ابن حزم وایي چې ساقط دی دروي.
په دې حدیث کې مسله د ایصال الثواب ذکر شوې ده، د بل چا له طرفه قرباني کول د جایز ده که جایز نه. نو په دې کې تحقیقي قول دا دی چې د بل چا له طرفه قرباني څوک نشي کولی. دلته علي رضی الله چې کوم کار کړی، یو دا دی چې دا حدیث سند لحاظ سره صحیح نه دی. دویم بالفرض که حدیث د سند لحاظ سره صحیح شي، دا د علي د خصوصیاتو نه دی او د نبي سم د خصوصیاتو نه دی، ځکه نبي سم ډېر خصوصیات لري. د دې وجه نه وروسته دې عمل باندې اقتدا ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم هیچا نه ده کړې. د دې وجه نه کوم خلک چې د نبي اسلام په نوم باندې مستقله قرباني کې د سنت عمل نه دی، وروسته په صحابهو کې تابعینو کې دې کار ته چا کار نه دی ویلی. د دې روایت باره کې دوه خبرې مونږ وکړې. روایت سند لحاظ سره ضعیف دی، بالفرق که څه شي نو د علي خصوصیت دی رضی الله عنه، د هغې دا کار بل چا نه دی کړی. پاتې د مړي نه قرباني کول که وصیت یې کړی اتفاقا جایز ده. یو څوک په ژوند وصیت وکړي که زه مړ شم او قرباني کوي، بس دا وصیت دی، وصیت چې د شریعت د اصولو مخالف نه قرآن سره کولی شي. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره بله خبره په دې کې دا ده که چېرته بیا هم یو څوک قرباني کوي د مړي له طرفه، د دې د حل لنډه لاره دا ده چې یو حیوان دې واخلي او ګاونډي له دې ورکړي، هغه دې قرباني کړي، بس دا کس قرباني شو، ستا د مړي په صدقه شو. دا یو ښه لاره ده. خو مستقله قرباني په دې نه شي چې قرباني خو واجب ده که او څوک چې کله مړ شي بیا باندې واجب پاتې نه وي، واجب په ژوندي، ځکه دا حکم تکلیفي دی. حکم تکلیفي خو یو موجود انسان ته متوجه کیږي. څوک چې وفات یې هغه په صدقه کولی شي، بس صدقه ده. یو حیوان والا بل چا له ورکړه، د هغه به قرباني شي، ستا مړي په صدقه شوله. چې کله وصیت نه یې کړی نو ظاهر قول دا ده چې بیا قرباني په کار نه ده. سیده بعض علما فقط په صدقې عمل کوي. بیا اختلاف په دې کې نه بالفرض یو چا وکړه قرباني د مړي پسې، دا غوښه به خوري که نه به خوري. مبارک پوري صاحب وایي چې دې کې احتیاط دی کې د بچوی نه کړي، دا غونډه صدقه کې دې کې خیر دی. دویم قولدار به د عامه صدقه ده، بل څوک دې خوراک کولی شي. یعنې د مړي نه قرباني څو صورته شو، که وصیت یې کړی جایز ده، که وصیت یې نه یې کړی کول یې په کار نه ده. بالفرض که څوک ځواني کوي چې زه یې کوم او جذبه کې اقتصادي ښي، بس یو ګړ په ځای لس ګډانو والا، خو بل چاته یې ورکړه چې بل څوک یې قرباني کوي چې دغه د قرباني طاقت نه وي، دغه به قرباني شي، ستا د مړي پسې صدقه. د یو ښه